السلام علیکم درنو دوستانو، پښتو شو چینل ته په خیر راشه. مخکې له ویډیو کتلو زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد ویلي روژه افغان مشرانو او ولسمشر غني او ډاکټر عبدالله ته فرصت ورکوي چې د خپلو ګټو پر ځای د هیواد ګټو ته لومړیتوب ورکړي. نوموړي دراز ویلي روژه دغه راز طالبانو ته یو فرصت ورکوي چې د روغتیایي کړکېچ تر پایه د بشري چارو لپاره اوربند ومني چې ورکم او پوځي تهاجمي عملیات ودروي. زلمی خلیلزاد په ځینو ټویټونو کې لیکلي په دې بېساري وخت کې د تفکر او د نورو په اړه د فکر کولو فرصت یو نعمت دی. ښاغلی خلیلزاد له دواړو غاړو غوښتي چې باید د بندیانو د خلاصون چټک کړي او د دغه مریضۍ پر خلاف جګړې ته نور فوریت ورکوي او د بین الافغاني مذاکراتو پیلول په ګډون د سولې له بهیر سره هم مرسته کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي د امریکا طالبانو ترمنځ د هوکړې وروسته د افغانستان دولت تر اوسه په 13 ولایتونو کې 1550 طالبان بندیان خوشي کړي دي او همداراز زلمی خلیلزاد د تیرې ورځې هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې د افغانستان لپاره یو تاریخي فرصت بللی و چې په وینا یې متحده ایالتونه او متحدین یې په حقیقت کې نړیواله ټولنه پر افغان مشرانو غږ کوي چې خپل هیواد او خلکو ته لومړیتوب ورکړي.